درسونه چې تاسو پر ژوند باندې وګورئ. 3 درس زندگی که به زندگی تاثیرگذار خواهد بود. لومړی څپرکی فصل اول. په ژوند ځینې درسونه په یو ځل لوستلو یا اورېدلو نه زده کېږي، بلکې هغه باید څو ځلې او ځینې هره ورځ تکرار شي. بعضی از درس‌های زندگی را نمی‌توان به یک بار خواندن و یا یک بار شنیدن گفت، بلکه برای یادگیری آنها باید آنها را چندین بار و گاهی هر روز تکرار نماید. محتاط اوسه چې څنګه له ځان سره خبرې کوې، ځکه چې ته اورېدونکی هم یې. کله چې خپل په هکله خپل ځان سره خبرې کوې نو ډېر احتیاط وکړه، ځکه چې ته خپل د خبرو اورېدونکو حق لري. محتاط باش که چگونه با خود صحبت میکنی، زیرا خودت شنونده نیز هستی. اون با خودت بسیار احتیاط صحبت کن، جملات و الفاظ خوب و صمیمی را استعمال کن، چون شنونده خودت هستی، باید خودت را خوش نگاه کنی. چې کوم شی مو خوښ ساتي نو له ځان سره یې پټ وساتئ، یعنې چې کوم شی مو خوشحالي درته راولي، تاسو ته خوښي درته په برخه کوي، نو هغه شی د ځان سره پټ وساتئ، هر ځای مه یادوئ، ډېره مه یې فشا کوئ، ځکه چې عارفان او دشمنان په هر ځای کې پټ وي. اگر چیزی برای شما خوشی می‌دهد خاموشانه نگاهش دارید، زیرا در هر جا حریف‌ها و دشمنان موجود هستند و کسانی که حسادت موجود هستند، شیطان در هم می‌زند. ژوند کې صبر کوونکی او آرام اوسه. ژوند د لومړي انتخاب په اصولو روان دی. تاسو چې د ژوند لپاره کوم شی انتخاب کړی دی، ستاسو ژوند پر هماغه اصولو باندې ځي، هره ورځ تغییر نه کوي، ځکه تاسو آرام اوسئ په ژوند کې، خپل هدف ته ځان ورسوئ، ځکه چې هره میوه په خپل وخت باندې پخېږي او هره ونه په خپل وخت میوه کوي، په تلوار باندې یا په غیر اصولي لارو باندې نه پخېږي. نو د میوې د پخوالي لپاره باید حوصله ولرئ، صبر وکړئ، آرام اوسئ. در زندگی صبور و آرام باشید. زندگی مطابق اصول انتخاب ابتدایی در حرکت است. شما در زندگیتان وقتی کنید انتخاب کردن یک چیز را بعد اونو انتخاب تنظیم اصول زندگیتان عیار میشن. مثلا شما میخواهید برای چی شوید؟ هر مسئله که برای خود مطابق احوال انتخابتان تمام زندگیتان عیار می شود و پیش می رود و مزدگی. اگر هر روز تغییر بدید شما به هیچ هدف نمی رسید. از او خاطر حوصله کنید، به خاطر رسیدن به هدفتان حوصله کنید، آرام باشید، زیرا هیچ میوه بدون وقت پخته نمی شود. هر میوه در زمان خود پخته می شود. ځان ته احترام ولرئ. که تاسو ځان نه وینئ نو خلک به ویني. خپل ځان ته همیشه احترام ورکړئ، یعنې خپل ځان بې قدرۍ ته مه ورکوئ ورته.
تاسو ورته متوجه نه یاست په کار بل ځای ګورئ خلک تاسې ویني ستاسې اعمال ویني ستاسې کړنې ستاسې خبرې ویني هماغه دروس پر تاسو باندې قضاوت کوي نو ځکه تاسو خپل ځان ته احترام ولرئ معنا دا چې څوک نه غواړي چې ځان نسبت کوي بل هم نسبت کوي د بل احترام هم کوي تر څو هغه ستاسو احترام وکړي به خود احترام بگذارید اگر شما خود را نمیبینید دیگران نمیگرد نمیبینند به خود احترام بگذارید معنیش است که اگر میخوای به خود احترام کنید دیگران را احترام کنید تا وقت شما دیگران را احترام کنید دیگران هم شما را احترام میکنید اگر شما متوجه خود نیستید و دیگران را میبینید به اون صورت فکر کنید اعمالتان را دیگران تعقیب میکنید و شما احترامتان را از دست میدید د نور خلکو نظرونو ته دومره ارزښت مه ورکوئ چې ستاسو د زړه اواز مراوي کړي مردم هر کس نظر خود جداگانه دارد شما در مورد نظریات اونها اینقدر پیش نروید که اواز قلبتان خفه بسازد خلق به هر څه وایي د هغوی نظریات که واورئ نو یوازې واورئ ډېر ارزښت نه ورته ورکوئ چې ستاسو خپل هغه هدف چې په زړه کې موجود د زړه اواز مړ کېږي د تغییر او تحول په تمه کښېناستل په داسې حال کې چې هېڅ نه کوئ داسې معنا لري لکه د بسونو په تمځای کې چې ده ریل یا ټرین انتظار کوي که غواړئ چې تغییر راولئ په ځان کې په فامیل کې په وطن کې په ټولنه کې تغییر راولئ باید عمل وکړئ او ستاسو هېڅ عمل نه کوئ او یوازې په تمه یاست چې تغییر به راسي نو دا داسې معنا لري لکه د بسونو په تمځای کې چې ناست یې او په دې چرخ کې چې اوس به ریل یا ټرین راسي او زه به سپاسم نو هلته هېڅکله نه راسي نشستن در انتظار تحول در حالی که هیچ عمل را انجام نمیدهید مثل این است که برای آمدن ریل در ایستگاه بس انتظار میکشید اگر میخواهید در زندگیتان تحول بیاید در فامیلتان تحول بیاید در جامعهتان تحول بیاید در اقتصاد و علمیتتان تحول وجود دارد عمل کنید اگر عمل نکنید و انتظار داشته باشید که تحول میآید این ناممکن است معنی چیز که شما در ایستگاه بس انتظار هستیم که اینجا ریل چی وقت میآید که شما اون سوار شدید د شته امکاناتو څخه ګټه واخلئ مخکې له دې چې در باندې ناوخته سي او بیا پښیمانه یاست د اړیکو د نیولو څخه ویره مه کوئ او د تصمیم په نیولو کې ځنډ مه کوئ بعضې امکانات کله کله ستاسو په لاس کې وي مګر هغه په وخت باندې تاسو استفاده ځینې ونه کوئ د پښیمانه کېږي لکه مثلا د یو ځای غواړئ چې اړیکې ونیسئ د چا سره روابط پیدا کړئ اړیکې ونیسئ خو په دې ویره کې چې ویې کړم کې ونه کړم دا به څنګه سي څه شي وکړي نو وخت درڅخه تېرېږي دا وخت د اړیکو وخت د وخت معیار وخت وي او همدارنګه تاسو د یو موضوع په باب باندې تصمیم نیسئ نو هغه تصمیم هغه موضوع په خپل وخت باندې غواړي که په وخت تصمیم ونه نیوئ نو وقت درڅخه تېرېږي او بیا وروسته تصمیم ګټه هم نه کوي در نهایت پشیمان میباشید از آن امکاناتی از دست رفتگی از ترس داشتن روابط که باید میداشتیم مگر دیر شد و نگرفتیم و از نگرفتن تصامیم که برای گرفتن هم دیر شد و نگرفتیم بعضی وقتا امکانات در دست میباشند اما از ترس این که این روابط داشته باشیم یعنی با کسی رابطه را بگیریم یعنی امی یا باید رابطه را زود بگیریم باید چیزی و نگیریم در اون وقت
امیر افضل که نگرفتیم از موضوع خلاص میشیم یا در مورد یک موضوع تصمیم میگیریم اما این تصمیم باید برای وقت معین بگیریم اگر از آن وقت تیر شد بعد از آن تصمیم گرفتن دیگه فایده است از خاطر بسیار وقتا همین امکانات که به دست داریم اگر در اون وقتش استفاده کنیم یکی تحتم میشه فتیر بسی ارمان مکنیم ذکر چه پاگه وقت که به هم دومره و امکانات و شرایط درادن چه عمل دور باید کردیم اما مبارزه کردیم فتیر بسی ارمان فایده نکنیم ذکر چه هر وقت دیگه عمر امکانات در مدل عمر دیپروها در مدل عمر شرایط در آماده و چه عمل دور باید کردیم دا کاش که میدسی کری و کاش که اسی میکنی اسی دست میکری و اسی بسیوی وای دا فایده نکنیم بدی بسی ارمان نمیکنم ذکر اعمال شرایط تیر ساله تیر ساله تغییر ساله تیر تغییر نن هر څه چې مخکې لري کار وکړه چې د نن توفه د سبا لپاره دي هر څه ولري برای گذشته تان غصه نخورید زیرا بر آن زمان همان قدر فهم امکانات و شرایط برای تان میسر بود که از آن استفاده عمل و مبارزه نمید امروز تان بخاطر دیروز تا غصه تیر نکنید نگویم که کاش که تو میکردم یا او تو میکرد اگر ای تو میکرد او تو میشد اگر او تو میکرد سیره دمان زمان هم قدر فهم داشتیم هم قدر امکانات داشتیم هم قدر شرایط برایتان نماده بود و از همون استفاده کردیم و مبارزه کردیم هرچی که بود شد امروز با فهم نو با امکانات نو با شرایط نو برای امروز کار کنیم که برای فردا پشمانی نکنیم فردا غمی امروز بکنیم خپل د ځان لپاره توصیف او تنقید دواړه ومنل ځکه چې ونه د غټېدو او قوي کېدو لپاره لمر او باران دواړو ته اړتیا لري که غواړې چې قوي سئ ښه شخصیت سئ معتبر شخصیت سي نو یوازې توصیف ته غوږ مه نیسئ تنقید ته هم غوږ ونیسئ ځکه چې توصیف او تنقید دواړه د انسان پر شخصیت پر تقویه شخصیت پر غټېدو شخصیت پر پخېدو او پر قوي کېدو باندې دلالت کوي لکه ونه چې هم لمر ته ضرورت لري او هم باران ته اړتیا لري نو که باران نه وي هم ونه نمونه کوي او که لمر نه وي هم نمونه کوي همدغسې توصیف او تنقید دواړه چې دي د انسان په شخصیت باندې دواړه ومنئ هېڅکله مه په کار کې تنقید کوونکو سره مخالفت نه کوي توصیف و تنقید هر دو را برای خود بپذیر زیرا درخت برای رشد نموی خود به هر دو آفتاب و باران نیاز دارد بسیار روده اگر میخواهید که شخصیتی برجسته شدید اگر میخواهید که قوی باشین در زندگیتان کمان باشین گوش بدید توصیفتان که میکنم به او هم گوش بدید و آنهایی که از شما تنقید میکنه برای او هم گوش بدید و خوب متوجه باشید نقاط تنقید نقاط ضعیفتان را برجسته میسازد دور اصلاح بسازید تا شخصیت قویتر و عالیتر و بلندتر داشته باشید کوي چې تل ټول خوشاله وساتئ نو تاسو تقریبا هیڅ کله هیڅوک هم نه دی خوشاله کوي په ټولنه کې په ژوند کې هیڅ وخت همداسې نه جوړېږي چې یو شی د ټولو خلکو خوښ شي او ته په یو ډول باندې ټول خلک خوشاله کړې حتما د چا خوښي ده او چا نه خوښي ده نو که ته په دې فکر باندې چې ټول خلک راضي کړي او خوشاله کړي نو داسې فکر وکړه چې په ټول ژوند باندې ته خوشالي ونه وینې او داسې فکر وکړه چې هیڅوک نه خوشاله کړي اگر تلاش کنید که همیشه همه را خوشنود سازید شما تقریبا هیچ کس را هیچگاه خوشنود نساختید اگر شما به این فکر هستین تلاش میکنید که همه مردم از خود راضی بسازید همه را خوشنود بسازید خوش بسازید این ناممکن است و
این معنیش است که شما باید کل زندگیتان در تمام زندگیتان تقریبا هیچ گاه کسی را خوش نساخته. دوباره فکر خواندانو ته اجازه مه ورکوئ چې په تاسو دا ومني چې ستاسو هیلې ډېرې غټې دي. برای کسانو کې دغه کسانو لپاره چې کوچني او وړوکي افکار لري، هم نظرونه لري، هغوی ته داسې اجازه مه ورکوئ چې تاسو دا قناعت درته درکړي چې والله ستا هیلې او ارمانونه خو ډېر غټ دي، دا ناممکن دي. دغسې نه دي. تاسو خپل غټ فکر لري، غټ فکر لري. دا چې ستاسو ته دا ستا هیلې ډېر غټې دي دا نه کېږي، هغوی ډېر وړوکی فکر لري، ډېر کوچنی فکر لري. هغوی ته دا اجازه مه ورکوئ چې هغوی تاسو ته قناعت درته درکړي. تاسو خپل کار وکړئ، هغوی پرېږدئ خپل په حال باندې. به اشخاصی کم ظرفیت اجازه ندهید که شما را قناعت دهند که آرزوهای شما بسیار بزرگ است. به اشخاصی کم ظرفیت یا افکار خرد دارند به اونا اجازه را ندهید که شما بگویید که والا این آرزویی که شما دارید این ناممکن است، نشدنی است و این بسیار بزرگ است، شما به این رسیدن نمیتوانید. هر دلایلی که براتون میگه قناعت نکنید، این برای شما را قناعت نکنید. بخاطر اینکه شما افکار بلند دارین و اونا افکار خرد دارن، کم ظرفیت هستن، اونا درک کردن نمیتونن اهدافتان. از خاطر آرزوهای شما بلند است، آرزوهایتان بلند می‌کنید. پرون تیر شو، پرېږدئ چې ولاړ سي. د نن ښه ورځ د پرون په ګوتو پسې مه ځئ. پرون چې هر څه وسوله تېره په یې پرون لاړې چې ولاړې الله دې مل سي. نن ښه کارونه وکړه، د نن ښه ورځ ده. هغه پرون چې هر څه بدبختي راغلې وه په هغه پسې مه ځایه کوه، چورتونه په هغه پسې مه وړه چې په هغو باندې خبرې کوې. نن ښه کار وکړه، ښه عمل وکړه، ښې خبرې وکړه او دا به دې د سبا دپاره ښه راتلونکی وي. گذشته را صلوات آینده را احتیاط. دیروز گذشت، بگذارید برود. خوبی های امروزتان را برای بدی دیروزتان قربانی نکنید. اگر دیروز هر بدی، هر زشتی که شده، اگر شما امروز را به خاطر زور فکر کنید، غم کنید، حساب کنید، امروزتان هم برباد میشه. پس دیروز هرچی که بود، هرچی بود و گذشت. امروز روز نو است. امروز کارهای خوب را انجام بکنید، کارهای برجسته را انجام بکنید که برای فردایتان باز برای امروز پشت دیروزتان سعی نکنید. هغوی له پامه وغورځوئ، د نورو خلکو خبرې او نظریې پرېږدئ. دا کار تاسو ته قوت درکوي. ډېر معمول دی چې هغوی به داسې وایي، هغوی به داسې وایي، هغوی به څه وایي، هغوی به په دې کې څه فکر کوي. دا خبرې پرېږدئ، دا وغورځئ له پامه څخه. د نورو خلکو خبرې پرېږدئ. چې تاسو دا پرېږدئ، دا کار به تاسو ته قوت درکړي. تاسو به خپل کار ته متوجه سئ او خپل اهدافو ته به نږدې سئ، خپل مرام په مخه ویسئ، خپل هدف ته ځان ورسوئ. د خلکو خبرې پسې مه ګرځېږئ. دا پرېږدئ چې هغوی به څه وایي، هغوی به څه وایي، هغوی به څه فکر کوي. آنها را اغماز نمایید. نظریات و گفتار مردم را صرف نظر نمایید و این کار شما را قوی‌تر می‌سازد. بگذارید مردم هر چی میگویند. مردم افکار مختلف دارند، نظریات مختلف دارند. بعضی ها حسادت میکنند. اگر شما به این متوجه باشید، همه روزه باید در مورد اینا فکر بکنید، کارهای خودتان میمانند. بگذارید اینا هر چی میگویند، شما کارتان را به پیش ببرید. وقتی شما به موفقیت میرسید، همه اینا دور میکنند، موفقیتتان چک میکنند و هوا میگویند برایتان تشویق میکنند. وقت ورکړئ. وخت ټول زخمونه جوړوي او هر څه روښانه کوي. عجله مه کوئ، ډېر شیان وخت ته اړتیا لري. وخت د ټولنې زخمونه جوړوي.
وقت هر څه چې پټ روښانه کوي تاسو سره وځي نه حوصله وکړئ ډېر وختونه په عجله باندې بعضې شیان غواړو په بې حوصلګۍ باندې او هغه بې حوصلګي زموږ د ناکامۍ سبب کېږي همیشه یو مشکل سره مخامخ سي وخت ورکړئ حوصله وکړئ فکر وکړئ وقت بدهید وقت تمام زخم‌ها را ترمیم می‌کند و هر چیز را روشن می‌سازد در تمام مشکلات زندگی کم وقت بدید آرام باشید بی‌حوصله نشید همین وقت انوگتمایی که براتون شده ترمیم می‌کنم و هر چی که اون دوم باشه و دوم باشه براتون روشن می‌سازد صفا می‌سازد ځان د نورو سره مه پرتله کوئ یوازینی کس چې ځان ورسره پرتله کوئ ستا خپل پرونی شخصیت دی د نورو خلکو سره ځان مه پرتله کوئ ځکه چې د هر چا شخصي ذاتي استعدادونه شرایط امکانات د ټول شیان تفاوت لري نو ځکه ته بل چا سره په مقایسه کې خپل ځان چې وګورې ستاسو خلار کېږي فقط خپل د پروني شخصیت سره ځان مقایسه کوي چې د پروني شخصیت کې نن باید ته بهتره سي همیشه خپل ځان د پروني سره مقایسه کوي چې پرون څومره ښه او نن څومره که تر پروني شخص دی نن ضعیفه کار کړی و ضعیفه او که ښه کار نه کړی په مخ روان ستا هره ورځ که یو ښه شخصیت تېرېږي دا ستا پرتله کول دي او ستا په ګټه دي خود را با کسی دیگری مقایسه مکنید یگانه شخصی که خود را با آن مقایسه میکنید شخصیت دیروز خودتان است و دیگران خود از این خاطر مقایسه نکنید که هر کس از خود استعداد شخصی فامیلی امکانات تربیه‌ای امکانات اقتصادی اجتماعی دست هر چیز جداگانه دارد و اگر ما اونا خود مقایسه کنید شما نمیفهمید که همه امکانات داره شما به اون امکانات نیستید پس شما برای کسی که خود مقایسه میکنید شخصیت بروزتان است شخصیت بروزتان با امروز مقایسه کنید باید از آن شخصیت هر روز شما برتر و بهتر و خوبتر شده باشید آرام اوسئ که هر هغه څه غواړئ نه لري بله خبره نه ده یوه ورځ به هغه هم ترلاسه کړئ هغه بسیار چیزایی دي که ټول شیان چې تاسو علاقمند یاست چې دا باید ولرئ کې نه لري څه بله خبره نه ده ډېر خلک یې نه لري خو په دې امید واوسئ چې هغه به هم ترلاسه کړئ نو ځکه ارام واوسئ بېحوصلګي مه کوئ په تلوار هر څه نه کېږي متل یو دره په تلوار نه سړېږي حوصله وکړئ آرام اوسئ هغه شیان به هم اوسي خدای مهربان اگر څه اوسي آرام باشید اگرچه همه چیزهایی را که ارزو دارید ندارید چیزی بدی نیست یک روز آنها را نیز به دست خواهید همه چیز دنیا را نمیتوانیم یک بار به دست بیاریم اگر چیزی را نداریم فکر کنیم که بد نیست که نداریم شاید یک روز او را به دست بیاریم از خود با حوصله باشید آرام باشید و امید داشته باشید زحمت بکشید آن چیزایی که ارزو داریم اون را میتونیم به دست بیاریم هر څه په تا پورې اړه لري یوازې ته د خپل ښه ژوند مسؤل او صلاحیت لرونکی فکر وکړه چې ته خپل ژوند صلاحیت لرونکی یعنې د ژوند مسؤل هم ته نو هر څه په تا اړه لري چې چی شي ځان ته بدل جوړوي او چی شي ځان کې خوشحاله خپل ځان ته خپل خوشحالي انتخاب کړه خپل ژوند خوشحاله وساته د بریا پر لور ګامونه واخله دا ستا صلاحیت دی او که څه مشکل هم درته پیښ ته خپله مسؤل یې نور خلک ستا د ژوند مسؤلیت په غاړه نه اخلي او همدارنګه خپل د ژوند صلاحیت هم بل چاته مه حواله کوه ځکه چې هر څوک یې په خپله طبع چلوي ستا په طبع یې نشي چلولی همه متعلق به خودت است زندگی همه چیز متعلق به خودت است تنها خودت صلاحیت داری آرامش و خوشبختی هستی خودت میتونی برای خود خوشبختی و آرامش رو وجود بیاری این صلاحیت خودت است و مسئولیت خودت است و هیچ کس با
متعلقة بنفسها وبقسم حوالي شبه الأساس وبرزكاستا كاملة همه چیز متعلق خودت زندگی خودت متعلق خودت است و این صلاحیت باید بگیری و براتون آرامش و خوشبختی رو بگیری مسکای واسه جون دیر لنده ترابو چی لده فنزی واخلا لبخند بزن برای دنیا زندگی کوتاست تا وقتی که داری از آن لذت ببر جون دیر لنده ده هر لحظه خیفان داخلی معلوم ندید چون ندید من متصلا او در هر لحظه مسکا ندید هر لحظهش لبخند بزن لذت ببرید و موفقیت داشته باشید خوشبختی را احساس کنید